د نن جنوري 20 د کرکټ مهمې پیښې. د 19 کلنو نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه په لوی توپیر پاکستان ته وبایلله. د 19 کلنو د نړیوال جام په دوام کې نن د افغانستان او پاکستان 19 کلنو لوبډلې له یو بل سره ولوبېدې. افغان 19 کلنو ځوانانو دا لوبه د 101 منډو په توپیر پاکستان ته وبایلله. له ملي دندې وروسته یو شمېر لوبغاړي بېلابېلو هیوادونو ته ولاړل. هند سره له لوبلړۍ وروسته افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد سویلي افریقا ته د یاد هیواد په 20 ورځ لیګ کې د ګډون لپاره قیس احمد، مجیب الرحمن، کریم جنت، فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز اماراتو ته د نړیوال 20 ورځ لیګ کې د ګډون لپاره او نجیب زیدان، عظمت الله عمرزی، محمد نبی او ابراهیم زیدان بنگلادیش ته په بي پي ایل لیګ کې د ګډون لپاره تللي دي. د پاکستان ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر شعیب ملک دریم واده وکړ. شعیب ملک د هندۍ میرمنې ثانیه میرزا نه له جلا کېدو وروسته د پاکستاني اداکارې ثنا جاوید سره واده وکړ. نوموړي لومړی واده له عایشې صدیقي او دویم د هندوستان له مشهورې ټینس لوبغاړې ثانیه میرزا سره کړی و. او د راشد خان په اړه د خبریال او لیکوال جعفر هند کتاب چاپ شو. راشد د کرکټ خان په نوم د خبریال او کرکټ شنونکي جعفر هند کتاب چاپ شو او په نږدې راتلونکي کې به په پلازمینې کابل او نورو ولایتونو کې هم د لاسرسي وړ وي.